هر څه منم بې ادبي در سره نه منمه د یوه خبره خو بیخي در سره نه منم پاچا کیسو کې د زه هیڅ مداخله نه کوم پاچا کیسو کې د زه هیڅ مداخله نه کوم خو یو د ښځو ازادي در سره نه منم. د زریات قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او مینه خدای دې وکړي چې تر دې دمه به راته ټول روغ جوړ او صحت په پلو کې یاست. ملګرو دا دې راغلیو تر څو تاسو ته یو بل ادبي بنډار در وړاندې کو. په نوی بنډار کې راسره د خوست د سیمې پیاوړی شاعر او لیکوال ریاض پیدا صاحب مېلمه دی. پیدا صاحب ډېر زبردست شاعري کوي او ډېر ښه خیال لري. دا چې پیدا صاحب شعرونه او کلمونه تر اوسه په د سکرین پر شا نه وایان شوي نو نن مو دغه پټ لال را پیدا کړ تر څو تاسو ته یې راوسپړو او دڅخه ښایسته ښایسته شعرونه تاسو ته ریکارډ کو. نو پیدا صاحب د زریات په دې ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی کوو. ستړي مه شئ. خیر اوسه صاحب مننه کور مو ودان لومړی تاسو ته او بیا ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه پیدا صاحب خوښ یو چې د زریات په پروګرام کې دی لرو. پیدا صاحب مونږ خو دې پیژنو که بیا هم د زریات ادبي پروګرام لیدونکو ته د ځان شناخت وکړي نو ډیر به خوښ شو. مننه. زما نوم ریاض فدا دی د پکتیا ولایت د زازیاریو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فلحال په خوست کې د سفر شپې سبا کوم. ډیر ښه پیدا صاحب. پیدا صاحب څنګه دې خوښه ده چې د لیدونکو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره په لومړي سر کې درڅخه غزل واورو بیا به مخکې لاړ شو. مننه. ولې نه په سترګو د غزل نه مخته دوه شعرونه دي. ارشاد. ریاکاري دومره اسانه شوې ریاکاري دومره اسانه شوې ځکه مې هر چا سره ورانه شوې. ډېر لیده یار. اوس چې په مخه راشي مخ پټوي اوس چې په مخه راشي مخ پټوي هغه هنده و مسلمانه شوې. یار اورې بیا مې اورو. مننه. اوس چې په مخه راشي مخ پټوي هغه هنده و مسلمانه شوې. بهترین بیت یار. غزل دی. هر څه منم بې ادبي در سره نه منمه. هر څه منم خو بې ادبي در سره نه منمه. هر څه منم بې ادبي در سره نه منمه د یوه خبره خو بیخي در سره نه منم. پاچا کیسو کې د زه هیڅ مداخله نه کوم پاچا کیسو کې د زه هیڅ مداخله نه کوم خو یو د ښځو ازادي در سره نه منم. څه بیت یار. مننه. په تور ټیکري اوښکې پاکې کړې ویې ویل په تور ټیکري اوښکې پاکې کړې ویې ویل په تور ټیکري اوښکې پاکې کړې ویې ویل دا په کلو مسافري در سره نه منمه. که محبت کوي تر مرګه به وعده را کوي که محبت کوي تر مرګه به وعده را کوي که نه د 2 ورځو یاري در سره نه منمه. ډېره لیده یار. مننه. ما ته ابۍ دغه یوه خبره ډېره کوي ما ته ابۍ دغه یوه خبره ډېره کوي مرګ زویه حق ده غلامي در سره نه منمه. ډېره لیده یار اورې بیا. مننه. ما ته ابۍ دغه یوه خبره ډېره کوي مرګ زویه حق ده غلامي در سره نه منمه چې څنګ ته ورشم ناڅاپي را پسې مخ واړوي پیدا قرار کېنه شوخي در سره نه منمه. ډېره لیده یار. بهترین کلام و. مننه. ډېر زبردست او خوندور کلام ورسره شریک کړ پیدا صاحب. پیدا صاحب یو څو پوښتنې پوښتو بیا به درڅخه شاعري اورو. پیدا صاحب څه علت و چې شاعر شوی؟ دا خو مونږ کوزه کورمه کې اوسېدلو. ما سبق ویلو په نمبر 1 سکول کې. ما به د سهار اسمبلی کې هم هلته ترانې ویلې. د بچپن ما د شعر سره ډېره مینه وه تعلق مې و. بس هغه مینه وه چې تر دې مرکې راورسولو تر تاسو یې بس دا مینه وه د شعر چې موږ سره وه بچپن نه. صحیح. او پیدا صاحب ډېر وخت کې شاعري کوئ که نه نو په دې وخت کې مو څومره کلمونه لیکلی دي کم چپي اثار هم لرئ یا کم پلان ورته لرئ؟ انشاءالله ضرور یو کتاب چاپ ته تیار شوی هم د کرکتنه هم پې شوې ده نو تعداد اسی خاص نه درته معلوم خو انشاءالله 2 کتابونو ته رسیږي. صحیح. پیدا صاحب د چا شاعرۍ نه ډېر متاثره شوي یاست لکه د چا شاعري ډېره اورئ؟ شاعران خو ماشاءالله ډېر دي خدای دې ډېر لري خو ما ته خپل ذهن کې چې کوم
دوه شاعران ناست دي، هغه یو سعود دی یو دانش دی. بهترین شاعران دي، ښه شعر لیکي، واقعیت دی. نو فدا صاحب دلته خوست کې د کومو ادبي ټولنو سره تعلق ساتئ، کومو ټولنو سره ناسته کوئ؟ یو وخت کې مونږ به راتلو بازار ته، نو هلته د سولې پیغام رادیو یوه مشاعره کې ده، نو د جمعې په ورځ هلته به ډېر راتلو. داسې خاص نه راځو دغه ته، ځکه چې مونږ اوس د بازار څخه یو څه لرې یو. ښه صحیح. ښه فدا صاحب دې وخت کې د مسلسل یو څه شعرونه اورم. مننه. دا چې غزل ووایم مخکې ترېنه دوه شعرونه دي یاد شد. څومره جوړ دی په هنر د پښتنې شال، څومره جوړ دی، څومره جوړ دی په هنر د پښتنې شال، هسې دروند دی لکه غر د پښتنې شال. هیڅ حیثیت په لباس نشي پټېدلی، هیڅ حیثیت په لباس نشي پټېدلی، که څه ډمې کړي په سر د پښتنې شال. ډېر دی یار، واقعیت دی. مننه. غزل دی چې په نظر نه راځي نه دی راځي، چې په نظر نه راځي نه دی راځي، چې په نظر نه راځي نه دی راځي، اوس په ګودر نه راځي نه دی راځي. یو کلیوال راته کیسه کوله، یو کلیوال راته کیسه کوله، یو کلیوال راته کیسه کوله، ماله هنر نه راځي نه دی راځي نه دی راځي. د جونو منځ کې په زغر د ووي، د جونو منځ کې په زغر د د جونو منځ کې په زغر د ووي، ښغه لوپر نه راځي نه دی راځي نه دی راځي. د ښکلي ښکلي منډیر لمن ته، د ښکلي ښکلي منډیر لمن ته، چې په چکر نه راځي نه دی راځي. څوک چې د عشق کیسې کوي لالیا، څوک چې د عشق کیسې کوي لالیا، په ما اثر نه راځي نه دی راځي. مونږ به نکاح پیدا سبا وتړو، مونږ به نکاح پیدا سبا وتړو، ملا کزر نه راځي نه دی راځي نه دی راځي. اورې دا به ډېر خوندور دی. مننه. مونږ به نکاح پیدا سبا وتړو، ملا کزر نه راځي نه دی راځي. دا غزل دی ټولو پښتنو له ډالۍ، بعضې بد بعضې ښه کړل پښتانه، بعضې بد بعضې ښه کړل پښتانه، په یو بل سره مړه کړل پښتانه. عزتونه سر عام ښار کې لوټېږي، عزتونه سر عام ښار کې لوټېږي، بس همدې هیره سړانده کړل پښتانه. نړیوالو چې د رزق ژرندې ساز کړي، نړیوالو چې د رزق ژرندې ساز کړي، په همدې ژرنده یې وړه کړل پښتانه. مننه. نړیوالو چې د رزق ژرندې ساز کړي، په همدې ژرنده یې وړه کړل پښتانه. تا خو ځان له ګمارلي ول په خپله، یا باداره نو تا څه کړل پښتانه. تا خو ځان له ګمارلي و په خپله، یا باداره نو تا څه کړل پښتانه. دا ټولنه مې غږونه قدر نه اوري، دا ټولنه مې غږونه قدر نه اوري، د پیسو لالچ کاڼه کړل پښتانه. تر قیامته به فدا سره سم نشي، تر قیامته به فدا سره سم نشي، د پردو لمسون کاږه کړل پښتانه. ډېر ښکلی یار. فدا صاحب دې وروستۍ کې دغه مسافرو ملګرو لپاره چې د وخت کې مونږ تسکرین په شیشه باندې ګوري، هغوی لپاره که د مسافرو باره کې کوم غزل وي یا کوم بل غزل ورته ډالۍ کوي، نو ارشاد درڅخه اوري. دا یو غزل ټولو مسافرو ډالۍ د هغوی په هکله نه دی، خو په ما دې څومره انتظار کولو مړه خو بس، په ما دې څومره انتظار کولو مړه خو بس، ستا د راتلو لار ته مې څار کولو مړه خو بس. او دې زمانې راپسې ولې دومره سترګې وشوې، دې زمانې راپسې ولې دومره سترګې، دې زمانې راپسې ولې دومره سترګې وشوې، دلته به هر سړي خپل کار کولو مړه خو بس. نه کنه زه په دې خبرو باندې نه پوهېدم، نه کنه زه په دې خبرو باندې نه پوهېدم، ځکه خو ما درته انکار کولو مړه خو بس. چې ستا غیبت به یې کولو زه به غلی ناست وم، چې ستا غیبت به یې کولو زه به غلی ناست وم، دا یو خاطر به مې د پلار کولو مړه خو بس. ښه شوه چې تیر مې د ښایست دوران په کلي کې شو، ښه شوه چې تیر مې د ښایست دوران په کلي کې شو، هر یو سړي راته اظهار کولو مړه خو بس. ما چې وکړو په پیدا باندې تاوانه شومه، ما چې وکړو په پیدا باندې تاوانه شومه، خرچا به دغه کاروبار کولو مړه خو بس. مننه.
ډیره مننه فدا صاحب چې زموږه بلنه مقبوله کړه او زموږه د دریا د ادبي پروګرام لیدونکو لږ څه ادبي تنده مو خوړ وکړه. مننه تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو دغه زرینه موقع راکړه.